الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. قدرمند و معزز ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې آیا و کافر ته د ورور خطاب کول څنګه دي، او یا دا شان غیر مسلمان ته سړی ملګری ووایي یا انډیوال ووایي، دا په شریعت کې څه حکم لري؟ قدرمند معزز وروره، په شریعت کې و کافر ته غیر مسلمان ته د ورور خطاب کول جواز نه لري، ځکه چې د اسلام په دین کې کافر د مسلمان ورور نشي کېدلی. حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة والسلام خپل زوی ته د اهل خطاب کوي چې دا واقعه قرآن عظیم شان خپل راوړي، مګر الله جل جلاله دغه خبرې رد کوي چې نوح علیه السلام باید و هغه کسانو ته چې هغه ایمان نه لري هغو ته اهل نه ووایي. نو نوح علیه السلام ته فرمایي یا نوح انه لیس من اهلک، دا ستا د اهل څخه نه دی، ځکه چې هغه اهل د ایمان نه دی. نو کم څوک چې اهل د ایمان نه وي هغه اهل او ورور د مسلمان نشي کېدلی، نو هغه ته اهل مه وایست، هغه ته ورور مه وایست. نو دغه ارشاد په مطابق باندې و کافر غیر مسلم ته د ورور خطاب کول جایز نه دي. دا شان چې و کافر ته د ملګری په لفظ باندې څوک आवाज وکي، د انډیوال په لفظ باندې یا دا شان په نورو الفاظو باندې هغه ته आवाज وکي، هغه راغواړي، نو دا که په داسې صورت کې وه چې سړی نه پیژني چې یاره دا څوک دی او یا یې نوم نه ور معلوم، نو صرف د راغوښتلو دپاره د ملګري په لفظ باندې یا د رفیق یا انډیوال په لفظ باندې وویله، بیا باک نه لري، جایزه ده. خو لیکن د نږدېوالي، دوستۍ او احترام په نت باندې و غیر مسلم ته د ملګري، رفیق او انډیوال لفظ استعمالول جواز نه لري، ځکه چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هیڅ کله به دا تاسو ونه مومئ، پیدا به یې نه کوي داسې قوم چې هغه پر الله تعالی جل جلاله او آخرت باندې ایمان لرونکي وي، چې بیا دوی د هغو خلکو سره مینه وکوي چې هغه د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مخالف وي، د الله تعالی او د هغه د رسول مخالفت یې کړی وي، که څه هم دا مخالفت د هغو پلرونو کړی وي، ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، که څه هم دا مخالفت د هغو خپلوانو کې د هغو پلرونو، د هغو زامنو، د هغو ورونو، د هغو کورنۍ کړی وي، خو لیکن هغه کسان، هغه چې هغه پر الله تعالی باندې او آخرت باندې ایمان لرونکي وي، هغه به د دې خلکو سره مینه نه کوي، هغه به د دې خلکو سره مینه کوونکي نه وي، ځکه چې هغه خلکو به د الله تعالی او د هغه د رسول مخالفت کړی وي. په دغه وجه باندې غیر مسلمان کافر ته د دوستۍ او دا شان د احترام په وجه باندې او د نږدېوالي په نیت باندې ملګری ویل، رفیق ویل یا انډیوال ویل یا نور الفاظ استعمالول دا جواز نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.